السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ما چې څنګه فکر کړی و هماغه شانتي وشو. څو ورځې مخکې د حمزه ورور یو غلط استدلال باندې چې دی ما یو ویډیو کړې وه، هغه د قرآن کریم د آیات کریمه غلط تفسیر کړی و سره د دلایلو او هغې کې چې کومې وجې وي چې کومو وجو نه د هغې استدلال غلط دی، نو هغه ویډیو اوس هم شته، که تاسو ګورئ نو هغه کتلی شي. په یوټیوب کې شته، فیسبوک کې شته او ټیک ټاک کې هم شته. خو د هغې په مقابله کې چې دی زه نه غواړم نورې ډېرې خبرې وکړم، ځکه هغه هر څه تفصیلي موجود دي. خو بالمقابل د هغې چې کوم پلویان دي او د هغې په تګلاره باندې روان دي، نو هغه کې دوه قسمه خلک ما ولیدل ډېر زیات. یو هغه چې بغیر د کنځلو نه، بغیر د بېادبۍ نه او د غلطو الفاظو کارولو نه هغې سره بل هېڅ څه نه و. چې کله هم ته وګوري په یو مسله کې چا سره دلیل موجود نه وي، نو هغه بیا دغه لار اختیاروي. دویم قسمه په دې کې هغه خلک وو چې هغې ویلي چې یاره دا سړی داسې کار کوي، تا ولې په هغې باندې خبرې نه دي کړي، هغه خلک داسې کارونه کوي، ته ولې په هغې باندې خبرې نه کوې. نو د نورو خلکو بد کارونه ستا د بد کار دپاره جواز جوړېدلی شي. تاسو خو ځان ته منطقیان وایي او د فلسفي په تګلاره روان خلک، آیا دا منطق مني چې یو کس غلا وکړي او هغه ته ته وایې ته ولې غلا کوې، او هغه وایي چې یاره پلانکې خو شراب څکي، شراب خوري، ته ولې هغه نه منع کوې او ما د غلا نه منع کوې. نو د یو پلانکې چې غلط کار کوي، شراب څکي، هغه د دې دپاره دلیل جوړېدلی شي چې د دې غلا صحیح ده او ته دا مه منع کوه. دا کوم منطق دی؟ محترم ورونو، که چېرته موږ د حمزه ورور هغه چې کله په اسلامي معلوماتو باندې خبرې کوي او اسلامي معلومات ورکوي، نو اکثر هغې کې خطا شوی دی او د هغې ډېر مثالونه زه تاسو ته پیش کولی شم، سره د دلایلو د اخلاق په چوکاټ کې، د ادب په چوکاټ کې دلیل باندې موږ خبره کوو او موږ یقین په دلیل باندې لرو. نو هغه مثالونه زه تاسو ته درکولی شم. که چېرته تاسو غواړئ چې یاره راوړئ هغه دلایل، نو زه تاسو ته ډېر مثالونه د هغې درکولی شم، خو نه غواړم دا ویډیو هم اوږده شي. صرف دومره مې غوښتل زموږ چې دی دا فرض دی چې کله هم په یو شي کې موږ سره علم او موږ سره پوهه او بل ملګری راځي او هغې پسې ډېره قافله روانه ده او هغه خلک چې دی غلط طرف ته بیایي، نو موږ دا فرض جوړیږي چې موږ هغې تصحیح وکړو په ادب او د احترام په چوکاټ کې او سره د دلایلو نه. دغه زموږ فرض دی او زموږ واجب جوړیږي. دغه فریضه چې دا هغه ما ادا کړې وه.